پسترګو معیوبه دی خو موږ سپورې موږ خپل مور پلار نه لیدلی چې هغه سره غمرنګ لري نه خپل بچی لیدلی او نه خپل ښځه لیدلې ده د دې د ژوند جالبې قصې اورونو لکه تورته مو د شپې وه که تورته م یو کو نه خو موږ ته خو یو شان دی شپه ده که نه بیا زمونږ 3 ورونه روغ دي او 4 نابینا دي موږ او په خویندو کې مې یوه خور نابینا ده او 3 روغ دي موبایل استعمال هوته د عادي دی که نه لکه څنګه چې د روغ کسان موبایل استعمال هغسې زه هم استعمالولی شم که بازار کې زنانه دي او یو قسم بل قسم حالات مخې له راځي که نه نه خو بس اقتصادي مشکلات دي بعضې که نه که غوښتل ډېر هڅه مو وکړه تر اخره پورې هغې ما باندې پوه نه شي چې زه نابینا یم الحمدلله رسول الله الحمدلله چې افغانستان ټیم چې اوس هغه سپورټ کوو محمد نبي تاسو ګورئ چې ډېر په ټچ کې دی فوم کې دی وکټ منډه واسه پول ټاس بال دی او ښی پول کړ شاندار او بهترین سټروک دی یوازې ننداره کوي پاکستاني فیلډران او بال د مرمۍ په څېر د شپږو منډو دپاره ګزار کړ پاکستاني لوبغاړي پاکستاني فیلډران او پاکستاني سیالبین ټول مایسه ارمان دي چې د چیرې کاش زه بنا شم او د پلانکې شی وینم ښلنګا کې د بال د ښلنګا په وسیله باندې بیا به موږ بال ووهو بس اکتوبر 2023 څه پېښ شوي تېر وخت کې 15 کیلومتره موټرسایکل بولې نو پیسو کې بیا د کرنسۍ نه پته لګېږي چې دا د پاکستان روپۍ دي دا د افغانستان روپۍ دي دا ډالر دی مطلب تا بیا څوک جعلي روپۍ هم نشي نه نشي کولی افغانستان داسې یو ټولنه ده چې بس دلته ډېر کم خلک داسې نابینا او دغه ته دغه ورکوي وخت که نه او هغې ورته وایي چې دا نابینا دی او موږ نشو کولی دې له خپله لور ورکړو که نه بیا ویل چې کاش زه روغ ویم په خپله اوس په دې لاره باندې تللی وی که نه او دلته به سړک په سر نه وی ناست هغه بنا کس موټرسایکل چلی هماغه شان زه هم چلوم تعلیم دې څومره کلی دی په افغانستان کې د اصغر افغان مینوال وم چې تر اوسه پورې زه هغه ارمان په زړه کې لرم چې په میدان کې بیرغونه خوځېږي خو اوس به وګورو چې څه کېږي السلام علیکم د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ درنو لیدونکو نن را سره په سټوډیو کې یو بل میلمه دی تاسو به سوچ کوئ چې دا میلمه به بیا کوم شاعري یا به کوم ترنم کوونکی خو له دغه ټولو جلا دی او دا یو داسې کس دی چې په سترګو معیوبه دی خو له هغه خلک چې سترګې لري له هغې ښه کارونه کوي د خارجیانو هم تاسو ډېرې ویډیوګانې لیدلې وي چې هغه یې په سترګو معیوبه یا یې پښې نه یا یې لاسونه نه او جالب کارونه کوي هغه به تاسو پر میډیا لیدلي خو مګر یو افغان ورور چې سترګې مکمل کار نه کوي هېڅ هم نه خو هغه داسې جالب کارونه کوي چې یو بنا کس یې نشي کولی نو په دغې باندې ورسره نن خپرونه کوو او په دې کې به د دې د ژوند جالبې قصې اورو موږ سره تر پایه پاتې شي او له خپرونې خوند واخلئ نو دغه په دې خپرونه کې را سره میلمه دی بریالی ساحل قاضي خیل بریالی وروره ستړی مه شي او هر کله راشي ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې تاسې ته او د ودان ټي وي ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه احترامات په دې هیله یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست ډېره مننه بریالی وروره اول به له دې راپیل کړو چې سترګې دي مورزادي هم داسې دي که وروسته دا سترګې د کار پرېښی دی ډېره زیاته مننه زما سترګې چې دا فسټ ټایم نه همداسې دي لکه اول نه زه مورزادي همداسې نابینا یم په سترګو باندې چې نه وینم مطلق او کوم کارونه داسې دي چې مطلب یو بنا کس یې نشي کولی یا مثالا د موبایل استعمال شو ډېر دغه دی چې که نه هم دغې نابینا کس چې کوم هغه موبایل نشي استعمالولی د موبایل استعمال د څنګه دی بس د موبایل استعمال هوته د عادي دی که نه لکه څنګه چې د روغ کسان موبایل استعمال هغسې زه هم استعمالولی شم الحمدلله د هغې نه ښه استعمالولی یم شم مشکل پکې نشته موبایل غټ موبایل استعمالولی شي که نه او غټ موبایل استعمالو که نه غټ موبایل کې بیا چې ته مطلب کمنټ درته چا کلی یا چاته کمنټ کې دغه کې بیا څنګه کې بس چې کمنټ څوک چاته کمنټ کوم بس کمنټ هر څه وایي زما موبایل داسې دی چې هغه د بعضې موبایل دی کې 2 قسمه ورژن موبایل دي یو ټاک بیک په نامه دی اکسیسیبیلیټي نام کېږي او بل ورژن چې دی هغه د وایس سیسټم په نوم باندې دی هغه وایس سیسټم نام کېږي او موږ چې د خپل موبایل اړولي دي دا د بټن نه په خبرو کې راځي لکه د وایس کې راځي خبرسار څه تاسو ته وایي او بالکل هر څه وایي چې موبایل کې کوم ځای راځي هغه ته وایي چې دا پلان کې ځای ته موبایل کې موږ ته مطلب وښیو چې تا یو عکس خېجولی تا ته چا کمنټ کړی دا ته څنګه ګورې دا زه فیسبوک لازم فیسبوک د لارې ګوره فیسبوک له راشم دا فیسبوک یو غني Selected. Page 3 of 6. ودې کاته
ها ته مطلب چې وښه تاسو یو پوسټ کړی او بس ته ګورې څنګه به وګورې زم کلم سپورت هغه کسان چې کوشش کوي موږ جدا کړي دا ما پوسټوري کوي همدا ما پوسټو نه خلاص تاسو پوسټ دا څو کسانو غتلې دي یو ویش لایک 11 comments یو ولس کمنټ 17 shares یو ولس شیر 1.5k plays او 15 سو double غتلې tap to activate دینه دا بل داري unlabeled detected boost post 44 reactions څالور څالوخ 3 comments درې کمنټ 192 shares یو سره دوه نوي شیر 5.2k plays او 15 سو double tap غتلې to activate pager چاول مرګرو ته یو کنه زم ډایرکټ کوم کوم page 2 Google fold Facebook phone هني فون یو fake phone هني فون چې کلیک کړه انور داري outgoing call selected keypad مثالي edit box لیکل نمبر زما نمبر ځان سره labels سب کا actions available ها دا ته وسب zeros کا more up search create contact add to update create ها edit contact ته ته نو مسولې کا نوم خو چې سپیلنګ باکې به حساب English کو US British Focus. A M capital A capital N M ها A I I I N E N ها N بس دا نوم شو space Amin امين expand toolbar سیب کوم 0 دا سیب کا ته غواړې ما ته زنګ وی او واخه به ته ما ته زنګ څنګه وی apps ته پته لګي weather current look what's phone لام دې لمبر تا کانټیکټس کلیک کنه phone create search button دلته او shift off Double shift A. off capital A Heart A. capital A او ایم کنه ام آی K I T N O I I E N هغه بالکل راوي داري Amin 070 استاد زنګ وم خلاص دا چې ګوره. دا ته نمبر وی SIM card 1 call button. ګوره. Message button. ګوره. SIM card 1 call button. Amin 0 contacts. Amin 07048488053. کنه موږ زنګ راشي کنه اندا والی مو زنګ را لې کنه موږ د پلان کې زنګو دا بټن نو دا پاس دا نه دا بډار کو کې کی چې به تا غواړي کټ کې نه پاور بټن و کټ کټ شي بډا یوټیوب لا وځو کنه Weather current look WhatsApp phone Facebook Google folder دا ګور ګوګل شو صحیح YouTube in page صحیح شو YouTube. notification search ویا search سپیلنګ YouTube A اے دې دا اوس دې کې بیا د څه مساله ده کنه چې بالکل تاسو د دې حروف څنګه پته لګیږي چې دا حروف دي ځکه دي اوس واکې ده ها د کیبورډ څه بالا دی اوس ګوره F اپ میو کنه نوال کیږي X ایکس یو کنه نوال کیږي ها D ډی ور کنه نوال کیږي L ال یو نوال کیږي دا یو ځل موږ ته وایي چې دا پلان کې شی دی ګوره A ای یو کنه نوال کیږي اوس ګوره ها دلته ای ده کنه دا ای چې موږ کو زه اوس پاره چې کلیک کوم ډبل دا ای بوال کیږي بل شي نوال کیږي کو زه په دې ځای کلیک کوم په دې ځای کې په دې ځای کې تیو کا ګوره خاص دا ای میو کنه اوس زه بار ځای کلیک کوم کو دې سر کې مو کوم ای وال کیږي ګوره A ای وال شي مطلب دویم ځل سره به ډیلیټ شو کنه اوس دا ګوره P پی دې کنه اوس دلته کلیک کو پی وال کیږي چې درې ځل 500 ځل همدا کلیک کوم دا ای وال کیږي پی وال کیږي بل چر وال کیږي backspace دا به دا به څنګه First day of aid Manajai district key minus 13 minutes 36 seconds go to channel wait in TV 473 views 1 month ago دا دې کنه دا 403 بیا چې کتلې ویډیو دا چی دی دا ویډیو کتل شوی دا 403 بیا تعلیم دې څومره کړی دی ولا تعلیم خو نه ده کله تعلیم زمينه نشته دلته کونړ کې په نور ولایتونو کې بیا د بلایند لپاره چې دی د نابینایانو لپاره د تعلیم دغه مکتبونه شته کنه د بریل خط وته وي هغه شته خو دلته کونړ کې نشته دی بس نو لری کوم کابل ته یا ننګرهار ته پسې تعلیم پسې نه تل کنه عمره وس نشته نه خو بس اقتصادي مشکلات دی بازي کنه که غختل ډیر هڅه موکله خو بس نه کیږي ځکه بل ولایت هم شو سړی اقتصادي مشکلات تلته وتاق نیول غواړي ډوډۍ مصارف دي نه دا یو څه سخت طرفه او په بازار کې د ګرځیدل به څنګه دي د چاپ واسطه ګرځي کنم د خپل ګرځي بازار کې خود د باز ځای نه کې بلدي خو د څه دی چې یو چا سره خامخا باید وګرځي کنه ځکه بازار کې زنانه دي او یو قسم بل قسم حالات مخې راځي کنه نو به کو تاسو غو نه پیژنې داغه نه مخ کې څه نه چی یو زنانه څخه د نه غسته هو ځای او تا پیژنې به باندې راځي به چیو دا خاص اصول دي نو جون کې د سکله مطلب شوی دي چې ته څوک د مانه تیروته چیرې دا بنا دي باور وکړه د غلطه له مخاص کونه لکه میټرایلا لکه ما بیل سوالو خلک د کمیټری د لپاره به زده بنا خلک کمیټری کوم کرکټ زلاله مل ما کمیټری وکړه یو ور کمیټری مې وکړه عملګری مې د معرفي کړم د لا بانک ورکا نو ما چې یو ور کمیټری وکړه هغه په اساس
سټیپ بای سټیپ کوله کنه یو نمبر ته مې کړو یو اور نو ما چې یو ور کمیټي وکړه اغیسته بس زما لمبر چې بیرته واپس کې راغی ما ته ویل ته دوا راوګه کار زما کمیټي خوښه شو تر اخره پورې هغه ما باندې پینې چې زنا بنایم نو کمیټري دې څنګه کوله ځکه ته خو څه نه تا څنګه پته لګېدل چې ته دا چا چوکو والا چا چکو والا څنګه دا خو د سي کنه مونږه لکه دا کرکټ چې زه پیدا شوی ما بخاوت به شوی مونږ دا کرکټ تعقبو کنه مخکې ما پاکستان ټیم سپورټ کوو اوس الحمدلله رسول الله الحمدلله چې افغانستان ټیم چې هغه سپورټ کوو نو زما سره یو مرګره نه چې مسقط هغه صرف وای دا کمیټي خو ته نه چې وستوي چې بالي وکاو بالي وو کنه دا کمیټي د معلومات لري اوس د لوبغاړي په معلومات کې چې پرون څونه رنزونه کړی دي او اوس په څونه رنزونه ولاړ دي اوس بچ کیږي په دې وخت کې څه پکار دي کنه بس مرګره صرف اشاره کوي چې مسقط بالي وکاو شاټي وو نور تعریف زمون کار دی چې څنګه و تعریف مطلب کرکټ کې خو پوره په لرینو بس و یو څه نه زه لرو کرکټ کې ها نو ستاره د کرکټ خبره وکړه زیاتره دلته د خلک دي چې غستا خبره چې وی چې کس روان دی د بالر نه د امپایر نه تیر شو بالي وکاو بالي وو مطلب کمیټري د غنه ده نه کمیټري د سګوره دا کمیټري به جاری ساتي ها او سیواز دا نه چې بالر منډه واغسته بالي وکاو بیټسمن وو کنه ته برڅ کې چې مثال اوس یو لیک جوړ شو او سبا د پرنن یو بیټسمن لاړ پرون هغه سنچري والده ته ورنن چې دا بیټسمن په ډیر ټچ کې دی کنه او دا کولای شي چې نقشه بدل کی یاد سي هغه سي بالر خده پرون یې خو کټي هغه سيري دی خپل لینک لګا نه دا کمیټري هغه اصول دي په افغانستان ټیم کې د خوخ پلیئر به څوک دی ولا کو د کرکټ په اړه ته ویل چې چا مینوال شم هغه کرکټ پرې دي زه په افغانستان کې د اصغر افغان مینوالو ما چې تر اوسه پورې زه ارمان په ځړ کې لرم چې د اصغر افغان سره وګورم تر اوسه پورې د ارمان نه پوره نو دلته راغلی خو بس زه نه وم او اوس دی وخت کې مطلب راشد خان ډیر خلک خوخی ګربز ډیر خلک خوخی نبی خوخی ابراهیم زدران دی ستاسو خوخیږي به زما خو کوزره ته یم زه د سه نه کوم چې مثال دا لوبغاړی دی وخت ټچ کې دا د مینواله مکنه خو عموما کې زه د اصغر افغان مینواله ما او په دویم قدم کې بیا د محمد نبی مینواله ټول مینواله افغانستان پلیران دي خو بس خاص مینه چې بیا د اصغر او نبی سره لرو نو ځوانان د لکه چې د خاص نه خوخي کنه یو ځلته چې د عمر تیر شي چې څنګه کیږي رسته نه ولیم نه خوخيږي ینګ ټیلنټ چې څومره راځي کنه هغه په نړیوال میدانونو باندې پرفارمنس شو کوي نو ولیم نه خوخيږي د افغانستان لپاره څوک لوبږي خو اوس مهال چې د اصغر نشته نبی بس دا کوي یوز کو ها نبی کله لیدونکو سره مطلب ته کمیټري کې مطلب لس 15 رنز پاتې دی او 4 بال پاتې دی نبی بیټینګ ته ولاړ دی او ته یو ځکه کمیټري کې نو د لیدونکو سره د خپل کمیټري مشترک کړه خو بالر به څوک راځي دا خبره ده کنه بس وستا خو خرج د بیټسمن ته مونږ ودرو بالر به ته ودرې بس چې زه مثال دا چې نبی په سټرایک باندې ولاړ او بدرت یې کلمې مسعود دلته 4 رنز پاتې دي 15 رنز پاتې او 15 بال 15 بال یا 4 بال پاتې بس 15 بال پاتې او نبی زبا ته دا څه کارو کوم چې شاین برابر تم پاکستاني شاین افریدي او کنه نو کنه ها کمیټري بالکل محمد نبی تاسو ګوره چې ډیر په ټچ کې دی فوم کې دی لکه 13 ورځې په سکاټلند باندې بهترینه پرفارمنس کړو 250 ناټ اوټ منډه کړو افغانستان لپاره دلته میچ وین کړو اوس به وګورو چې آیا کولای شي 15 بالونو باندې 15 منډه کم چې وا پریزیډنټ باندې مشهور دی د افغانستان په ولس مشر مشهور دی آیا کولای شي یا نشي کولای وخت په فیصله وکي ځکه پریشر دوه سایډ باندې دی کو چیرته شپږی زلګيږي نو میچ د افغانستان سایډ ته راوړي یا بال مس کیږي نو بیا یو څه ستونزې او مشکلات وي شاین راونه وکټ دلته څه کوي نبی ولاړ ډاون وکټ هډ د سټام امپایر ډیسیژن ناٹ اوټ کوم مشکل نشته ستونزه نشته نبی ته ځکه دلته بال مس کیږي څلور بالونو باندې 15 منډه وکړ دي دوه سایډ په تشویق کې دي تر څو خپل ټیمونه تشویق کی او وګورو چې یو ځل بیا څه کیږي شاین یو ځل بیا راوند وکټ منډه واسه فول ټاس بال دی خو فول کړ شاندار او بهترین سټروک دی یوازې ننداره کوي پاکستانی فیلډرانو بال د مرمۍ په سیر د شپږ منډو لپاره گزار کړ شاندار او بهترین سټروک ایکسلنٹ شاٹ یقینا چې ټول لوبغاړي په میدان کې ولاړ او داد ور کوي تشویق ور کوي نبی ته ترڅو هم د شان شپږی تر سره کی ترڅو میچ په اسانۍ سره وین کې افغانستان لپاره 3 بالونو باندې نه منډه وکړ دي او وګورو چې څه کیږي شاین هم مایسه ده په دغه شپږی سره پاکستانی لوبغاړي پاکستانی فیلډران او پاکستانی سیلبین ټول مایسه دي
ځکه نبي چې ولاړ وي نو پرشر او مشکلات بنوي ځکه دا یو سینیر لوبغاړی دی همیشه دپاره د افغانستان لپاره سیالۍ ګټلي او به ګورو چې یو ځل بیا څه کوي راونډ وکټ کراس کمپایر پل لین بال دی او پښه یې کټ کړ د ډیپ سکویر لیک لوري ته دغه بال د موډۍ څخه بهر د څلورو منډه لپاره شانداره سټروک دی یقینا په ډېر څه ارزي نبي کولی شي چې دلته میچ وین کړي او افغانان هم خوشحاله دي په میدان کې بیرغونه خوځېږي خو اوس به وګورو چې څه کېږي دلته 3 بالونه پاتې دي یوازې 5 منډې پکار دي او به ګورو چې په روانه سیالۍ کې څه کېږي روانه سیالۍ کې بهترین پرفارمنس روان دی د محمد نبی لوري ځکه په 13 ورځې هم 250 منډې جوړ کړي سکاټلند خلاف باندې او میچ یې وین کړی او به ګورو چې یو ځل بیا څه کېږي شاین یو ځل بیا کراس کمپایر شاټ بال لوبېدلی یوه منډه جوړېږي دویمه منډه پاسینې سره جوړېږي ګوډ رالینګ یقینا چې ایکسلنټ رالینګ شانداره رالینګ دی نبي دلته پرفارمنس شو کوي مینهوالو ته ښایي چې کولی شي محمد نبي تر څو په سیالۍ کې وین میچ وګټي څه به کېږي حالات ډېر ښه روان دي ځکه دواړه سایډه پته لري کېږي چې څوک به میچ ګټي خو څوک چې ښه کرکټ کوي هغه به میچ ګټي دلته به وګورو چې څه کېږي شاین یو ځل بیا بال تر سره کوو دلته شرټ پیچ بال دی او ښه پول کړ او دلته امپایر ډیسیژن 9 بال او 6 منډې افغانستان از د وین میچ what a fantastic performance excellent performance and the 2024 World Cup بس ډېر مطلب چې 2024 ورلډ کپ کې به دا میچ کېږي دغه شان دا خو به انشاءالله داسې کار دی چې موږ دا راونډ وین کړو که نه نو بس انشاءالله بیا به سوپر 8 ته وځو هلته به بس خامخا پاکستان وونو دا خو په 2024 ورلډ کپ کې د څه فکر دی دویم راوند ته به لاړ شو که لاړ به نه شو نو افغانستان خو اوس مهال چې کوم ریدم کې دی که نه هغه نه بس دا ټیمونه یو څه ځان هم ساتي ځکه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران زموږ ګمپران دي او ماشاءالله ډېر په ټچ کې دي نو انشاءالله بس ټیمونه هم یو څه ډار لري خامخا که نه ځکه افغانستان غونته ټیم او ډېر کم وخت کېږي چې کرکټ ته راستون شوی دی او ډېر ښه پرفارمنسونو په وجه باندې افغانستان په ټاپ 10 کې هم راغلی دی اوس مهال بس راتلونکی میچ به موږ ګورو چې څه کېږي خو 80% چانس افغانستان ځان سره لري چې هغه سوپر 8 ته کوالیفای شي او پاکستان به څنګه بېګای له امریکا ماتې خوړلې ده یاره پاکستان د امریکا نه چې ماتې وخوړله که زه ورته خپله ناست وم سوپر اوور کې ډېره جالبه وه که نه افتخار احمد نه میچ لږ یو څه ناڅه خراب شو ځکه او بل د پاکستان د خوا نه امیر چې راغې هغې یو څه ایکسټرا ډېر ورکړه اووه ایکسټرا یې ورکړه په سوپر اوور کې سوپر اوور کې یو رنز هم ورکول هم دغه دي که نه هغې اووه رنزه ورکړه نو پاکستان زما په غالب ګمان سره 80% د 2024 ورلډ کپ نه اوټ دی مطلب بار کېدو کې او 80% اوټ دی او دغه 40% به وګورو چې څه کېږي ته کرکټ سره دومره علاقه لري خپله کرکټ کولی شي که نه شي خپله زه کرکټ کولی شم او زموږ داسې کرکټ دی چې مقصد دا دی دا بال شرنګا کوي که نه نو توپ اچونکی به داسې کوي چې رډي بیټسمین ته به صرف پلی غږ کوي بیټسمین به ولاړ او بال به په ځمکه راسې تیز رارغړوي او بال شرنګا کوي د بال د شرنګا په وسیله باندې بیا به موږ بال ووهو بس سکور به حسابېږي لکه په دې بلاین کې بیا زموږ کرکټ کې 3 کټګورۍ دي یو B1 دی یو B2 دی یو B3 دی زه B1 یم لکه بیخي مطلق شیانې نه یم چې ما بال ووهو یو رنز مې وکړو 2 حسابېږي که څلوري ځای مې وواله 8 حسابېږي او که چکه مې وواله 12 حسابېږي بیا B1 او B2 چې دي که نه هغه بیا لږ صحیح دي په 10 او 15 متره پورې هغه بیا روند په یو حسابېږي دغه بیا څه حساب دی تاسو د فیلډرانو بیا څه حساب دی ځکه چې نابینا فیلډر به بیا څنګه بال بس نابینا فیلډر خو بیا داسې دی چې د بال شرنګا ته غوږ دي که نه چې بال کوم سایډ ته ولوبېږي دا خو هر سړي ته پته لګي شرنګا نه بس په هغه ځای کې ورته بیا پروت کوي سمولي ورته که نه په خپله د بال یو ځای نه لګي بعضې فیلډران بیا قوي دي که نه هغې هم داسې په لاس هم ډارې کې نیولی شي لکه دا B1 او B2 او B3 هغې کولی شي چې همداسې هم بال ونیسي که نه یو اندازه ورته بال کیپر پلانکي ځای کې ولاړ خو کیپر غږ کوي که نه چې کیپر یاست که نه بس په خپله بیا هلته بال ولي خو اوس دلته بیا اصول دا دی چې مثال بیټسمین د بالر خوا نه لرې دی که نه بیا بالر غږ کوي چې بال راوله او په خپله بیټسمین یې بالر یې زه خو په خپله باندې آلراونډر یم بیټینګ کوم بالینګ کوه تا د کس خبره وکړله د فیلډر خبره دې وکړله چې دغه کس مطلب بال ته څملي بال نیسي د کیچ به څنګه کېږي دی کې که نه کیچ په ستاسو په کرکټ کې نشته زموږ کرکټ کې لکه هم همداسې کیچ هم اخیستلی شي خو زموږ د کرکټ دا اصول دی چې بال یو ټپک یو بون سره کیچ شو که نه هم بیټسمین اوټ دی
لکه بال ټپک یو هم او چې ټپک یو او تا ونیو دویم ټپک نه چې یو ټپک یو تا کېچ کو هم بیټسمن اوټ دی مطلب آی سی سی تاسو ته د کرکټ خپل بیل قانون جوړ کړی او نه خو بس دا خو د دروغ په شان دی خو یو نیم داسې دی چې اوس نابینا نشي کولی که نه چې د هوایي بال کېچ کي ځکه بال هوایي کې لږ ژرنګا کو کوي او کو نه کوي نو خو جج کېږي نه چې دا بال کوم ځای کې روان دی په ځمکه باندې خو معلومیږي چې څه را روان دی د کرکټ په موضوع کې یو آخري پوښتنه کوم او نور به زو ستا سره نور هم ډېرې قصې دي هغه به در سره کوو د اکتوبر 2023 څه پېښ شوي بس دا خو در ټولو یو بهترینه ورځ د افغانستان دپاره کم کې چې ډېر افغانانو احساسات چې ما په سوشل میډیا کې وکتل باور وکړه د هغې نه موږ ډېر احساسات کړي زه په یو حجره کې ناست وم او داسې ډېری شمېر ملګري ناست وو خو چې دا څنګه بس میچ وین شو همداسې مې راودانګه زه پاټ کې نه م راولېدم بس زه نابینا یم خو بس ډېر احساسات نه کنټرولېږي ځکه افغانستان او د خپل هېواد مینه ده که نه نو بس دې ته واچولو ما چې څنګه رامنډه کړې همداسې خو چې بار راوتو سړک ټول د خلکو نه ډک وو د ما نه مخکې راوتي او پاکستان ته موږ ماتې ورکړې وه نو مطلب دا ډېرې وه د خوشحالۍ ورځ بس انتهایی اظهار نشم کولی چې څونه اوس چې څوک دغه قصه کوي نو سړی په زړه کې یوه جذبه راځي بالکل لکه اوس چې څوک قصه کوي موږ وکړو یو ځل بیا دغه شان کار وشي افغانستان د پاکستان په وړاندې که نه اوس چې کوم ورلډ کپ روان دی سوپر 8 ته وځي او پاکستان سره مخ شو بیا کو چېرته دغه میچ وګټي نو زموږ افغانان اکثریت وایي چې موږ د پاکستان نه میچ وګټو لکه ورلډ کپ چې موږ ګټلی که نه نو دا خبره ځکه د تاییدومه چې زموږ کې ډېر کم وخت کېږي چې موږ کرکټ کوو او د پاکستان وخت ډېر کېږي ځکه هغه یو ورلډ کپ هم ګټلی عمران خان په وخت کې او موږ بس اوس راغلي خو بس ګورو به نیکسټ څه کېږي نیکسټ ټایم باندې په نړیوالو کرکټرانو کې به څوک خوښېږي زه په انټرنیشنل کرکټانو کې به زما دوه خوښې لوبغاړي چې هغې هم کرکټ ریښې دی ما مخکې یادونه کړه چې یو د پاکستان شاهد خان افریدي دی یو د سویلي افریقایي بیا ډیویلر دی ډیویلر چې اوس د کرکټ بورډ ډېره غوښتنه هم کړې چې ورلډ کپ دپاره باید راشي T20 د فارمیټ دپاره خو هغې ویل زه اکسپټ یې نه کړله د کرکټ د موضوع نه راتېرېږو ستا یو ویډیو ما کتلې وه ډېره جالبه دا وه چې تا پکې موټر چلاوه موټر باید څنګه چلوې ته موټر خو الحمدلله موټر راته یاد دی خو بس دا د سترګو وجه چې څه لرې لرې ځایونه نه شو بولی او خپل کلي کې یو رهنما چې راسه ناست په مخکې سیټ کې بیا کولی شو موټر خو اسانه دی مڼه ښه موټر مطلب ښه شی چلولی و موټر ښه صحیح چلولی شو اتومات کوم ځای پورې مطلب داسې کونړ کې داخل کوم ځای پورې چې ګاډی چې دی بیا په خپل کلي کې ما چلولی بار مې نه چلولی ځکه هلته مشکلات ډېر زیات دي که نه بعضې ځایونو کې په خپل کلي کې مې تر 2-3 کیلومتره پورې ما بولی او موټرسایکل په څنګه موټرسایکل خو عادي خبره موټرسایکل راته ډېر یاد دی لکه موټرسایکل په بازار ځایونو کې بعضې ځایونو کې چلوم چې یو کس راسه شاته ناست وي ملګري م که نه چې مخکې ته وې یعنې تقریبا ما تېر وخت کې 15 کیلومتره موټرسایکل بولی نو یعنې تر مرکز نه تر شولتنه پورې ما موټرسایکل بولی دا خو بل پکې مشکل دا ده چې دلته دا ګوټپیرونه لري دا سړکونه دغه څه بیا څه کوي موږ څه شاته رهنما ناست معمولي بس وایي چې موړ دی دا کراس والا یا دا کراس والا نور بس موټرسایکل ډریوري هماغه عادي حالت کې لکه څنګه چې بنا کس موټرسایکل چلوي هماغه شان زه هم چلوم خو صرف بعضې موړونو کې که نه معمولي رهنمایي که نه چې معمولي یادې خوا لږ سټرنګ دا وکړه یادې خوا نور بس همداسې ښه ډاډه او کاروبار څه کاروبار بوخت دي کاروبارونه خو په افغانستان کې بس زموږ دکان دی د چرګانو بس هغې کې ناست دي نورونه هم چرګان خرڅه پیسې به څنګه معلومې موبایل د لارې معلوموو که نه پیسې هم بس په دغه پروګرام پیسې معلومېږي هو پیسې موږ سره سیسټم شته دی موبایل کې او دا راته وویل چې د پیسو کې بیا د کرنسۍ نه پته لګېږي چې دا د پاکستان روپۍ دي دا د افغانستان روپۍ دي دا ډالر دی دې کې زموږ د موبایل کې د سیسټم دی چې اوس دا کومه کرنسي چې پکې انسټال کړي که نه هلته چې د موبایل کې د پیسو کوم سیسټم دی دې کې بیا اپشن دی یو چې دی لکه هر لنګ دغه چې پکې ته انتخاب کړي کرنسي که نه د پاکستان هغه روپۍ ته وایي ما پکې د افغانستان څخه افغان یم که نه د افغانۍ دي نو ما پکې ډالر چې پکې انتخاب کړي ډالر د لازیار لکه هر هېواد روپۍ چې پکې ته هلته انسټال کړي هلته پکې انسټالېږي ما پکې افغانۍ انسټال کړي که مطلب تعالی څوک بدل درکړي هغه ته بیا نه بدل لوټ نه وایي چې اصلي روپۍ نه وي که نه هغه نه وایي مطلب تعالی به څوک جعلي روپۍ هم نشي نه نشي کولی بس دا خو خوبي ده که نه مطلب جعلي روپۍ نه وي بلکل نه وي ښه که لږ ستا شخصي ژوند ته راشو ستاسو په کور کې یوازې ته نابینه که نور څه څوک شته دی زمونږ خو په کور کې چې دی الحمدلله اووه ورونه او 4 خویندې په دې کې چې دی بیا زمونږ 3 ورونه روغ دي او 4 نابینا دي مونږ او په خویندو کې یوه خور نابینا ده او 3 روغ دي
په ورونو کې به څومره کوم نابینان چې دي ته مودونه کړي دي که نه دي کړي او بس څه چې نابینان دي یو بیخي کشر دی تقریبا د 11 کال هغې لم نه دي کلي ښځه او د نورو لم کلي ښځې تا خپله څنګه ما خو بس الحمدلله واده کړی دی بچیان دې شته او الحمدلله شپږ بچیان لرم درې لورګانې درې زامن ماشاءالله چې مشر بچیان دې هغه روغ دي که نه هغه هم داسې نابینا نه الحمدلله الله نه راضي هغه روغ دي ټول روغ دي او الحمدلله د کله چې تا کوژده کوله یا د ښځه کوله د سخر د طرفه یا د سخرانګنۍ د طرفه خو دا نه ویل کړي چې دا نابینا دی ځکه په نورو ملکونو ته خو راته پته نه لګي خو په افغانستان کې دا خلک ډېر یو غټ عیب ګڼي بالکل مهمه پوښتنه وکړه موږ یو ځای ته زما پلار زما مرکې دپاره تللی افغانستان داسې یو ټولنه ده چې بس دلته ډېر کم خلک داسې نابینا او دغه ته دغه ورکوي وخت که نه او هغې ته د انسان په نظر باندې ډېر کم ګوري بس هغې ورته وایي چې دا نابینا دی او موږ نشو کولی دې له خپله لور ورکړو که نه بیا چې یو بل ځای تللي وو جالبه خو دا ده چې زما سخرګنۍ ورته ویلي وو چې زما پلار ورته ویلي چې دا مثال لږ په سترګو چې شی نه ویني که نه او ستاسو د لور زه خپل زوی دپاره غواړم هغې ورته ویلې موږ په د غره نه څه په روټي خو نه راوړو دغه کوم چې ستا اوس خرګنۍ ده تا لور درکلې ده دغه ستاسو خپلوان دي که بارو پر څوک دي نه د سره زمونږ هیڅ قسم رشته نه وه او دغه زمونږ نه په دغه کې راځي خپلوانه کې نه راځي او یو پردي خلک وو ستا سره په بازار کې په کلي کې د خلکو رویه بیا څنګه ده نو بس د دې دنیا مثال چې دی د سوشل میډیا دی که نه نو سوشل میډیا کې څوک سره غم کمنټ کوي او څوک سره غم کمنټ کوي که نه هر سړی خپل نظر لري خو ښه خلک هم شته دی او خراب هم شته دی نو داسې نه شو ویلی چې ټول خلک خراب دي که نه ښه خلک هم پکې شته دی موږ په یو ځای کې مثال ګیر راشو که نه لاره کې مشکلات یې ګاډي کې ایسته څوک لاس راکړي بوم ځي او بعضې داسې خلک شته دی چې ښه میني که نه چې دا اوس دلته مشکل کې دی بس صرف هغه ځان وباسي بس موږ له لاس ماس شی نه راکوي چې یارې خپل کار دی که هر څه شی باندې کېږي که نه داسې خلک هم شته ژوند یوه بده خاطره ده څه ده چې ته یو ځای له تللی یا سره چا کومک نه یې کړی یا بل دغه سره کړی او ته ډېر خفه شوی چې یاره کاش زه نابینا نه وی د ژوند یوه خاطره برته یم تېر وخت کې ننګرهار له تللی وم کامل تلم هلته مې یو ملګری دی هلته تلم او د هغې کور چې دی لږ لرې دی زه د کامې د لارې سره کوشم سره گاډي نه نو دلته چې زه کوشم لکه تورته مو د شپې وه که تورته م یو کو نه خو موږ ته خو یو شان د شپه ده که نه نو دغلته سپي م غاپل او زه ځان له ولاړ یم او ګاډي م نشته ډېر که نه د ماښام کې ګاډي ډېر نه وي ماخوستن ټیم دی مال که اوس دا سپی را منډه کړي دلته اوس څه وکړي نو منډه هم نشي والی سپي به دومره نه خوړلی چې ته یار راولېږي که نه ډېر به خوب شي نو دلته ما ویل چې کاش زه روغ وی نو په خپله اوس په دې لاره باندې تللی وی که نه او دلته به سړک په سر نه وی ناست هغه وجه د نابیناتوب ځکه مخکې زه نشم تللی او خپل کلي کې خو بیا لږ بلد یو هغه پردی کلی و که نه داسې موږ ته پته نه لګي چې مخ ته جام دی یا لښتې شته یا نشته او په خپل کلي کې خو زموږ وخت ډېر شوی موږ ته پته لګي که نه چې دې ځای کې لښتې دی دې ځای کې نه دی نو بس بیا داسې ګرځو لکه عادي لکه روغ انسان په خپل کلي کې څوک شک نشي کولی چې ته نابینا یې او لکه ژوند دی خبره دنیا د قسم خلک شته دی کله دې په دې فخر کړی دی چې یاره کاش ښه دی چې دا زه خو نابینا یم ځکه بعضې خلک داسې کارونه وي چې هغه د نه کولي که نه بالکل دا خو ټولنه د ښه خلک ما مخکې ویله شته او هر رقم خلک شته نو الحمدلله کله کله بس بعضې داسې کارونه سړی ویني که نه چې یو روغ انسان داسې یو پېښه کلې ده مثال لري چې یا یو د چا عزت یې دغه کلی دی که نه او بس بیا هغې چې موږ هغه حالات وګورو بیا په خپل ځان شکر وایو چې الحمدلله لکه دې کار نه موږ بچ یو د الله نه په دې کار باندې راځي او بس په نابیناتوب باندې موږ الحمدلله په هر ځای کې فخر کوو موږ له الله نبي اسلام وایي چې چا نه د وجود یو غړی واست هغې بدل کړي جنت ورکوم که څوک پې صبر وکړي نو موږ پې صبر کړی الحمدلله د الله نه بس د جنت غوښتونکي او اسلامي دغه کې لکه قرآن کریم شو یا نور حدیث شو دا دې ویلي دي که نه دغې نه بس قرآن مې اوس شروع کړی دی دا څه وخت کېږي او قرآن ته مې اوس بس کېناستلی یم قرآن به یم انشاءالله د الله په فضل سره او د ژوند مطلب چې ته کله ځان سره چې ځان لی که نه ځان له انسان سوچ کوي ارمان دې د څه شي دی چې کاش زه بنا شم او دا پلانکې شی وینم بس تر ټولو ارمان چې زمونږ کوم یو دی که نه بس هغه ویو چې زمونږ سترګې روغه د خپل هېواد او مور او پلار هم لیدلی وی که نه په خپله سترګو باندې ځکه موږ څه پورې موږ هم خپله مور پلار نه دي لیدلي چې هغه څه رقم رنګ لري نه خپل بچي لیدلي دي او نه خپله ښځه لیدلې ده خو بس د خلکو نه مې اورېدلي او په خپله سترګو هم نه دي لیدلي ارمان هم دغه دی چې بس روغ وی که نه او د خپل مور او پلار او خپل اهل هم لیدلی
برالي وروره د جون بده خاطره خو درته دا ویل چې مطلب کامله تللی مو او مې ویل چې زه کاش بنا مې دا مې ځمکه او دا لار مې لیدلی وی تللی د جون یو دغه خاطره دې راته دا د خندونکې خاطره دې راته ویوه چې تا ته اوس هم هغه ټیم در یاد شي او ته وخاندې چې یا چا سره جنګېدلی یا هغه کس خوږ شوی یا تا ته ویل چې ته ړوند خو نه پام نه کې او تا ته ویل چې زه خو ړوند یم که نه داسې څه کله شوي دي دا خو بس ټولنه ډېر شوي دي داسې کارونه ډېر شوي دي یو وخت کې داسې و چې بس زه په لاره باندې روان وم او یو کس سره وجنګېدم خو هغه لکه ما څه بل ملګری و لږه خوا ورانه که نه نو هغې ما ته ډېر بد څه وویله که نه بیا چې وروسته وپېژندم چې زه نابینا بیا بېرته راغی بخښنه یې وغوښته که نه وایي وبخښه بس غلطي وشوه ما ونه پېژندې او دا هغه که نه خو موږ کې لکه مشکل دا دی چې د پوښتنې پېدو نه مخکې جواب ورکوو خو چېرته موږ زغم ولرو که نه چې څه شی کېږي او یو څه شوي دي او بیا جواب ورکړو نو بیا به ښایي مطلب د معلوماتو نه مخکې چې دی کار کوو و بس دغه زموږ مشکل دی د افغانانو او ستا د مور او پلار سره دغه څنګه دی اوس هم سره شریک یې که نه بیل شوی اکثره خلک چې ودونه وکړي هغه بیلیږي نه زموږ الحمدلله زموږ پلار نه غواړي چې موږ بیل شو موږ ډېر ډیمانډونه کړي خو بس پلار نه مني پلار نه مني ته وایي چې ما سره شریک او ما سره شریک هغه داسې وایي چې تاسو نابینا نه یئ مګر څه شی به کوئ که نه او مشکلات دي بس ستونزې دي بس په دې دغه کې هغه نور ورونه هم تا سره یو دوکان کې کار کوي که نه هغوی په نورو کارونو باندې بوخت هغه بس نور ورونه هم زموږ سره په دوکان کې کار کوي او موږ سره دي ښه د چرګ مطلب د حلالولو به تاسو کوم بنا کړ ده که نه هم د خپل نه زه خپله چرګان حلالولی هم شم او سپینولی هم شم مشکل نشته الحمدلله په ټول ختیځ زون کې به ما نه څوک مخکې چرګ سپین نه کړي ښه مطلب دومره د کې تجربه شوې او ډېر تجربه زموږ 20 کاله وشي موږ د چرګانو کار کوو حلالول سپینول مطلب څومره ټیم کې چې دی یو چرګوړی ته سپینولی شي دغه کولی شي یو وخت یو ملګري راته دغه وویل چې ته به څونه وخت کې 15 چرګان سپین کړي که نه نو ما ورته ویل چې په 1 منټ کې هغې ویل زه تاله به زه 2 منټه وخت در کوم که نه ته په 2 کې وکړه مال شوی ګوره ایسته مې ته په 50 سیکنډو کې 15 چرګان سپین کړل ستا هغې تعجب وکړو که نه مطلب ماشاءالله ته به حقیقت چې ختیځ زون دغه دی وکړه خو لکه ټول افغانستان به بس نور معلومات نه لرم خو لکه ډېر موږ ډېر دې کې دغه کوو تجربه لرو که نه او ډېر وخت هم کار وکړو د چرګ مطلب کله که ستاسو په چرګانو کې به داسې حساب وي چې مطلب 200 او 300 او 500 دا درته بیا څنګه پته لګېږي پکې چرګان خو موږ چې ګاډي نه کوزو مختلف ریټونه یې بعضې یو ریټي بعضې بل ریټي لکه چرګان چې غټي یو رقم ریټي اوس ګزاره حال بل رقم وي دغه شان دا د پنجرو په حساب معلوموي چې دې پنجره کې دا چرګ دی کې دا چرګ دی که نه او په خانه نه خانه په خانه مچلي چې پلانکي خانه کې پلانکی چر پروت دی او پلانکي خانه کې پلانکی چر پروت لاس کې خو ته بیا پته نه لګي ولې نه لګي لاس کې پته لګي خو بس 2 روپو چرګ دی او ولې نه لګي موږ ته پته لګي چې دا 2 روپو دی دا مطلب ته چې داسې چرګان وایي چې په 50 ثانیو کې زه مطلب 15 چرګان سپینوم بیا ته پخولی څونه ټیم کې شي نو پخلی خو ګیس پورې دی چې ګیس په څونه رایلا کړي نو بس پخېږي که نه او په پخلي کې به څه شي پخولی والا چې ته ووایم چرګ پخوم خو زه مختلف پخوم او چرګ لوبیا هم پخولی شم او پانډې خو اسانه دي هګۍ خو پخولی شم شین چای هم کولی شم دا خو یو ګپ دې پکې وي چې چرګ د انډه په څو قسمه شی پخولی دا خو یو قسم ټماټرو کې پخېږي یو ساده پخو سیخانو کې نشي پخولی نه دا تجربه وتا نه یاد کنه برالي وروره دا راته ویل چې ستاسو اکثره نابینایان ما لیدلي دي هغوی په سیند کې لامبو وایي ته څنګه والا سیند کې خو لامبو والی شو یار خپل سیند کې بلدي زمونږ وړوکي سیند غاړه کې کور دی اول ته بلدي لامبو خو هغه هم پورې وځو په دې وخت کې مطلب سیند ښه ډېر دی دې وخت کې پیش په لامبو شي پورې وتلی نه دې وخت کې نشم پورې وتلی دې وخت کې روغ قسم نشي پورې وتلی سیند بیخي انتهایي ډېر دی او بیا چې ډېر باره نه راوشي که نه دا بعضې ځای نه داسې چې هلته به سیند وړل کوي بیخي تیز وي که نه لکه په ښه مثال یې باندې برق دی چې دې ته راولېد نو بیا والله عالم نو چې بچ شي چې بچ شي او بیا چې لږ لرې نه راودانګي نو شاید پورې وځي برالي وروره که د خپلو سفرونو په اړه راته وې په داخل افغانستان کې کوم ولایتونو ته تللی خارج کې کوم هیوادونو ته سفرونه کړي دي که نه دي کړي
بس مونږ خو خارج ته خو لا نه یو تللي او افغانستان کې ډېرو بېلابېلو ولایتونو ته تللي لکه ننګرهار شو کندوز شو او داسې لغمان شو نورستان دې ځایونو ته تللي او دې ټولو کې سره به چې د کوم ولایتونو ته کې چې ته تللی مینه کوم ولایت خلکو ډېره درکړې ده باور وکړه کندوز ولایت ارچي ولسوالۍ له تللي وو که نه او هلته ترور زامن دي هغې خلکو موږ له ډېره مینه راکړه هلته یو جالبه قصه ډېره جالبه قصه ده انتهایي جالبه قصه مې هلته کړې وه څنګه هسې بس ما هسې ځان مشورېدو دپاره یو قصه وکړه خو بس دا 10 والا دا پاپړ نه دي دا ما تروزي ته ویلې ما داسې کار وکړو ما یو زرګونه هغې له ورکړو هغه وړو ته پکې لسګونه نه اخېږي هغه بعضو چپسونو کې هغه چپس وو نو بس هېڅ دکاندار خو زه لاړم ما ورته ویلم ما دې هغې کې ته به ته دا زرګون راواچوې زه به پاس دا چپس ور واړو نو خلکو ته ویل چې دې کې زرګون راوخته نو چې هلته کېناستم بس دا پاپړ چې مې سپین کړو همداسې مې غېږه کې واچوه زرګون خو ما لاندې کېغوڅو که ما داسې اړه واسې د خلکو د اعتبار دپاره مړه ما چې پکې راونه خوته دکاندار ویل تا ته نه ښکاري ویم ولې وایي زرګون پکې راوخته نو چې بیا مې زرګون نو بیا چې څوک به دوکان له راتله که نه څونه چپس چې وسو که نه هلته د اکثریت سودا چې ده په دې غنمو ده غنمو له راوړي نو څه چپس چې وسو خلکو دې بانډلې ویوړلې ټول چپس یې ختم شو او چې څوک به دوکان له راتو زما په سر به دوکاندار قسم خوړو قسم په خدای زرګونو ته راخت نو ما دپاره سخته جالبه وه بیا چې به کلي کې ګرځېدم وایي هغه زرګون والا ده زرګون چې ورته راخت دی اکثره خلک بیا دا وایي چې وینام د تراخت دی یا به پکې موږ له حصه کې یا به په موږ څه شی خورې شربت یې خو رانه وڅکدلی او بر نه خیانه وڅکدلی بیا خو مې څه ویلې هم نشي کولی چې نه دی راخت دی مطلب دکاندار له دې دکانداري روانه کړه خو تاب کې تاوان و بس ما پکې تاوان وکړ یو 2-3 سوه پکې وکړو ارمان د کوم هیواد ته دی چې خارجي هیوادونه لکه مطلب یا په چکر لاړ شي یا ټول عمر له لاړ شي داسې د کوم ارمان شته دی زیات افغانستان کې او بیا په خاص په کونړ کې زیاتره خلک د خارج شوق کوي ته د خارج شوق کوې خو زه درته وایم فسټ ټایم باندې خو زه افغانستان خوښوم ځکه خپل ملک هم دی او داسې خارجي هېواد ته هم چې خوښ وي بیا مې جرمنۍ خوښ دی چې جرمني هېواد ته لاړ شم مطلب داسې خو د اول خو د خپل هېواد خوښ هو خو چې مطلب کله ساعت نه تېرېدو بیا به جرمني ته بس خامخا نو زمینه برابره شي بس دا اوس هم ځم مطلب دایمي دی نه دی خوښ دایمي خپل ملک نه د افغانستان شامل په ټوله نړۍ کې نشته ګوره که نه هو سکون اطمینان ارام هر څه دلته شته او بل ځای کې یو ټپره سور حقیقت یې ویلی دی وایي هېڅوک د چا د غمه نه مري هېڅوک د چا د غمه نه مري او شیرینه یاره چا دروغ ویلي دي نه دروغ ویلي دي نه ډېره مننه بریالي وروره او لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې له تاسو سره مو شریکه کړه په دې هیله چې د بریالي د ژوند نه خبر شوي وي او د دې خبره د کړاوونو نه خبر شوي وي نو دغه زیاتې پوښتنې داسې وي چې موږ ترې وکړلې بعضې که کومې پوښتنې پاتې وي هغه به تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ په آینده کې به بیا د بریالي سره یو بله خپرونه وکړو هغه پوښتنې به ترې وکړو نو تر بلې خپرونې بیا موږ له راکړئ اجازت او د بریالي صاحب نه اخرنی پیغام اورو چې خارج کې ډېر هېوادوال ته ګوري څه پیغام ورته لري ډېره زیاته مننه دا چې خارج کې او که داخل د افغانستان کې نو هیله ارزو زما دا ده د هغه هېوادوالو نه چې که خارج کې یا دلته مینه وکړي مینه ویشئ او بېمینې دنیا نیمګړې ده یوازې دا نه ده چې سړی د یو چا سره مینه وکړي د خپل هېواد سره مینه وکړي مور او پلار سره خویندو ورونو سره مینه وکړي او یو بل له لاس ورکړي وروري وکړي او قلم راوالی ټوپک پرېږدئ او انشاءالله قلم کې زمونږ ګټه او کامیابي ده ولې موږ او جاپان په یوه ورځ ازادي اخیستې ده خو ولې د جاپان تولید موږ دلته په افغانستان کې کارو خو زموږ تولید هلته هغې ونه کاروئ وجه همداره چې زموږ د تعلیم کچه کمزورې ده نو راځئ قلم راواخلئ او ټوپک پرېږدئ بس انشاءالله موږ به پرمختګ وکړو ډېره